السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورځ چې مسلمانان په غفلت کې او یو بل سره په اختلافاتو کې مصروف او عیسایانو ته یو موقع میلاو شو او هغوی په بیت المقدس باندې قبضه وکړله. نو بیت المقدس کوم چې د مسلمانانو ولنۍ قبله و او یو مبارک ځای و، دشمنانو د دین د شرک اډه او د مسلمانانو په خلاف یو مورچه جوړه کړله. دغه زمانه کې الله سبحانه و تعالی د دې دین د پاره یو مجدد او ځوان راولېږو. دغه ځوان د مسلمانانو تفرق په اتحاد بدل کو او د بیت المقدس غورځېدلې دیوالي په مضبوط دیوال سره بدل کو. الله سبحانه و تعالی د دې ځوان په لاس بیت المقدس فتح کو. دې ځوان صلیب مات کو، صلیبیانو ته یو داسې شکست ورکو چې تاریخ یې چرته هم نه هیروي. عیسایانو ته دا شکست په یو داسې معرکه کې رسېدلی و چې دا معرکه د تاریخ په خطرناکو جنګونو کې حسابېږي او دې جنګ ته ملحمه د حطین یا معرکه د حطین ویلی کېږي. 1100 میلادي کال د یورپ د خلکو لپاره د جهل او د تیارو ورځې وي او د یورپ خلک په فقر کې راګیرو. هغه زمانہ کم کې چې بیرونی ساينسدان مسلمانانو ته تشریح کوله چې کسوف ولې او څنګه واقع کیږي. دا ځکه چې سپوږمۍ د نور او د ځمکې په منځ کې حایل وګرځيږي، بل کسوف د لږ ساعت لپاره ولې وي چې بیا زر ختم شي. نو دغه وجه دا ده چې ځمکه ګول او دا تاویږي په خپل مدار کې. په دې خبرو سره بعد مسلمانانو په ځل کې د الله عظمت پیدا کیرو او مسلمانانو به صلات الکسوف منسکو. لیکن بل طرف ته یورپ کې موجود عیسایانو به د کسوف په وخت کې د مسیح په نوم باندې یا د مریم العذراء په نوم باندې عبادت کو، د لپاره چې کسوف ختم شي او نور صفا شي. نو دغه زمانہ وا چې مسلمانان ډیر مخکې وو او د یورپ خلک د جهل په تیارو کې کمزوري پراته وو. یورپ کې چې کوم مالدار خلک وو هغوی خپل بچي اندلس سره تعلیم د پاره را لېږل. د دې وجه اندلس کې د یورپ ځوانان په ډیر مقدار کې موجود وو. په یورپ کې د عربي ژبې الفاظ ډیر ور داخل شوي وو. د عیسایانو علماء چې دا وکتل چې د عیسایانو بچي ځینې مسلمانانو په ښارونو کې تعلیم حاصلوي، بیا خپل شکل صورت چال چلند د مسلمانانو په شان جوړوي. د دې وجه د عیسایانو علماء په دې کار باندې پابندي ولګوله او دې کار ته صراحتاً کفر ویلو. یورپ کې به خلکو ژوند ډیر په تنگ دستۍ کې تیریدو. یورپ کې چې کوم ایران خلک وو او مالدار خلک وو، هغوی به د غریبانو نه کارونه اخیستل او هغوی ژوند یې تنګ کړی و. تر دې چې د دوی باره کې ویلی کېږي چې د دوی ژوند دومره تنګ دستۍ ته رسېدلی و چې کله به یوې مور خپل بچي وده کو نو هغه ته به یې د مرګ ټپې ویلې او دا به یې ورته وي چې بچي لري په تا مرګ راولي چې ته د دې ژوند نه دمه شي. د دې سره سره عیسایانو علماو په استحمام باندې د بدن په پاکولو باندې پابندي لګولې وه او د بیمارۍ علاج کولو ته حرام کار ویلو. او وجه به دا ښودله چې مرض او بیماری د الله طرفه یو امتحان دی، په دې صبر کول پکار دی، علاج نه دی پکار. چې الله یو سړی بیمار کړي نو الله به یې ښه کوي، علاج کولو ته څه ضرورت نشتی. د دې وجه نه کم طبیبانو چې به د مرض علاج کوو نو هغوی ته به یې سختې سزاګانې ورکولې تر دې چې ورته به یې اچول او سوځول به یې. د دې جهل د وجې نه یورپ کې طاعون مرض خور شو او په دې مرض باندې ډیر خلک مړه شو. بل طرف ته مسلمانان ډیر په ښه حالت کې اوسېدل، دین، تعلیم، تربیت، اقتصاد وغیره هر څه په ډیر وافر مقدار سره میلاوېدل د مسلمانانو په ملکونو کې. د یورپ امیرانو او حکماو چې پر مسلمانانو د ښه حالت ته کتل نو غوسه کېدل به. بالاخره د یو د زړونو دا بڑا سهل را بهر شو کله چې مسلمانانو د سلجوق سلطنت په کمانډ کې د رومیانو یو طاقتور لښکر ته شکست ورکو او په تاریخ کې په ولني ځل باندې د روم بادشاہي گرفتار کو. دا خبر چې کله یورپ ته ورسېدو نو د عیسایانو صبر تمام شو او هغوی کې د غصې او د نفرت د لمبې نور هم تیزی شوي. دغه زمانه کې د یورپ مشهور پوپ الفاتیکان د مسلمانانو په خلاف د صلیبي جنگ اعلان وکړو. عیسایانو خپل فوج د یوې غټې حملې کولو لپاره تشکیل کو او دغه فوج د امداد لپاره به دریاب باسفورس په طرف باندې غټ دریابي جهازونه هم ولېږل. له ټولو نه ولې عیسایانو په نیقیه باندې حمله وکړله او د هغې نه بعد فورا شام طرف ته متوجه شو. دا لښکر چې کله شام ته راورسېدو نو دغه وخت کې مسلمانان ډېر په بد حالت کې وو. د سلجوق سلطنت حکمرانان په خراسان کې د بغاوتونو په ختمولو کې مصروف وو. بل طرف ته فاطمیون سلطنت کوم چې مصر کې قائم وو د دې هم د مسلمانانو سره ښه تعلقات نه وو. بل طرف ته د عباسیینو حکومت ډېر کمزوری شوی په عراق کې. صلیبیان چې کله شام ته داخل شو نو ټول ناولي څلور امارتونه قائم کړل. اول په هغې کې الروها، بیا انطاکیه، بیا طرابلس او بیا ورپسې بیت المقدس. دا مخکینی درې امارتونه د بیت المقدس لپاره تابع وګرځول او په دې باندې یو بادشاه مقرر کو. بالاخره صلیبیان بیت المقدس ته ور داخل شو. دغه زمانه کې بیت المقدس د شیعاګانو په کنټرول کې وو. شیعاګانو بیت المقدس ښه په اسانۍ سره عیسایانو ته پرېښودو او وتښتېدل. صلیبیان بیت المقدس ته ور داخل شو او څوک چې مخې له ورغی هغه یې قتل کو، که سړي وو، که ښځې وي، که ماشومان وو، که بوډاګانو. تر دې چې يهود هم د دې عیسایانو د ظلم نه بچ پاتې نه شو او په دوی باندې هم ظلمونه وکړل. یو قسم ژوندې پرې نه ښودو سوا د کاتولیک مذهب والا عیسایانو نه. په دې جنګ کې دومره خلک وژلی شو چې د قدس لارې کوڅې د لاشونو او د وینو نه ډکې شوې.
تقریبا د 45 کال پورې د عیسایانو د ظلمونو جاری وو تر دې چې مسلمان مجاهد د دې ظلم په خلاف आवाज اوچت کو خپل ځان د دې ظلم د ختمولو لپاره وقف کو دغه نوجوان مجاهد ته په تاریخ کې عماد الدین زنگي ویل کیږي کوم چې مسلح حکمرانو عماد الدین زنگي موصل را روان شو او د روها په خار باندې حمله وکړه دا ولنې شکست چې صلیبیانو ته میلاو شو د شام په ځمکه باندې د قبضې کولو نه بعد عماد الدین زنگي په بحر روم کې غسل وکړو د الله شکر ادا کو او د غزنه واپس شو عماد الدین زنگي ولنې بادشاه و چې ډېر زمانه بعد بحر روم ته راورسېرو لیکن دې مجاهد عمر ژوندۍ تیر نه کړه او د حشاشین له طرفه د شهید کړي شو عماد الدین د وفات نه بعد د ملک مشري او حکمرانی د غزوی نور الدین محمود ته پاتې شو کوم چې د نور الدین زنگي په نوم باندې مشهور دی د صلیبیانو په خلاف د جهاد شغل بیا بل کړه نور الدین زنگي ټول اول حلب ته راغی او د غټ اراده دا و چې مسلمانان متحد شي او بیت المقدس د عیسایانو د لاس نه دوباره واغستل شي دغه زمانه کې عیسایانو یو غټ غلطي وکړه او غلطي دا و چې د دمشق باندې د حمله کولو اراده وکړه د دمشق حاکم معین الدین خپل مدد لپاره نور الدین ته درخواست وکړ نور الدین زنگي فورا دمشق ته ورغی عیسایان تشکیل پته ولګی چې نور الدین راځي نو غي فورا شاته شو وتښتیدل نور الدین زنگي په دمشق باندې قبضه وکړه او د سره شام موصل او دمشق د علاقې د نور الدین زنگي په کنټرول کې راغلي دغه زمانه کې د صلیبیانو یو حاکم چې عموري نوم یو په مصر باندې د حمله کولو اراده وکړه په مصر کې د شیعاګانو حکومت هم ډیر کمزوري شوی په مصر کې د دوه وزیرانو چې د یو نوم شاور او د بل مدرغام دوه وزیران د بل سره د مصر په حکومت باندې جګړه کوله درغام د صلیبیانو نه د خپل حکومت د مضبوطولو لپاره مدد طلب کو بل طرف ته شاور د خپل مدد لپاره نور الدین زنگي ته خط ولېګو د فاطمی خلیفہ په نوم باندې په دغه خط کې سويخته بن کړي وو د ور سره لیکلی وو چې محموده د وخت دغه زنانه دي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نه ده نو زه ته درخواست کومه چې ته د حفاظت لپاره خامخا مصر ته راشه نور الدین زنگي چې دا خط ولستو نو ډیر خفه شو د سترګو نه یو خلاړي او فورا حکم وکړ چې لښکري تیاری کړي درې لښکري مصر ته راولېږلي او د دې مشري اسد الدین شرکو مقرر کو شرکو مصر ته راغی او په مصر کې د صلیبیانو حکومت ناکام کو په دې مشن کې د کامیابی په وجه د انعام په تور باندې نور الدین زنگي د مصر وزارت شرکو لورکو لیکن شرکو یو ورځ د خپل اس نو غورځیدو او ورځې بعد وفات شو د شرکو د وفات نه بعد نور الدین زنگي د مصر وزارت داسې یو کس لورکو چې هغه نوجوانو لیکن د توري او د عقل په استعمال کې ډیر تیز وو دا نوجوان د شرکو رارو د 34 کال په عمر کې خپل نومي الناصر یوسف صلاح الدین الایوبی وو صلاح الدین ایوبی د پلار نوم نجم الدین ایوب د بار کې واقع مشهور ده دا خبره کوله چې بل د زنانه سره واده کوم چې غني کمل یو دینداري عمل الله دا غنه دي چې بچی راکی چې هغه بیت المقدس آزاد کی و ډیر زمانه تیر شو د دې یو رشتہ میلاو نه شو یو ورځ د زنانه د خلینو د خبره ووریده چې غیم د خبره کوله چې بل د ځوان سره واده کوم چې غني کمل یو دینداري عمل الله دا غنه دي چې بچی راکی چې هغه بیت المقدس آزاد کی نجم الدین ایوب دغه زنانه سره واده وکړو الله سبحانه و تعالی دوی له صلاح الدین ایوبی ورکو دا خبر په تاریخ کې مشهور ډیره ده لیکن د دې پته نه لګی چې آیا دا حقیقت هم لري او کنه صلاح الدین ایوبی ته شکل د مصر وزارت میلاو شو د ټول نورنې کاری دا وکړو چې د مصر حکومت د شیعاګانو نو واغستو په دې سره د نور الدین زنگي غارمان سره سپور شو کله چې صلیبیانو د اتحاد او اتفاق ولیدون په خپل ځان ویریدل چې صلاح الدین ایوبی چرته اوس په مونږ باندې حمله ونه کی نو فورا نور الدین زنگي ته د صلح پیشکش وکړو نور الدین زنگي دا پیشکش قبول کو او صلیبیانو سره صلح وکړه د دې لپاره چې ځان پوره تیار کی او صلیبیان د شام نو باسي لیکن نور الدین زنگي سره جون وفا ونه کړله ابد غورز کې نور الدین زنگي وفات شو نور الدین زنگي ځان ورست خپل زوی یحیی پرې خودو خودي د عمر ډیر کم او د حکومت چلولو صلاحیت نه لرلو د نور الدین زنگي وزیران چې د حالت ولیدو خپل منځ کې اختلاف پیدا شو او د حکومت په چلولو کې جګړه شروع شو صلاح الدین ایوبی ته چې د وزیرانو د اختلافاتو د پته ولګی دا ډیر پریشان شو صلاح الدین ایوبی ته پته وا چې د اختلافاتو په وجه باندې د شام ځمکه دوباره د عیسایانو لاس ته وړي او دوباره د مسلمانانو په یو کول او متحد کول کې ډیره زمانه لګي صلاح الدین ایوبی فورا شام ته متوجه شو او ټول وزیران کم چې نور الدین زنگي مقرر کړي وغي معزول کړل او د شام ټول علاقې خپل سلطنت کې را داخله کړل او د دې ورځې نه د صلاح الدین ایوبی غو استعداد او صلاحیتونه راښکاره شو او خلکو د ومنله چې څوک چرته بیت المقدس د عیسایانو د لاس نه آزادول شي نو غو صرف صلاح الدین ایوبی دی صلاح الدین ایوبی په خپل فوج له ټریننګ ورکول کې ډیره دلچسپي ښکاره کوله او د عیسایانو په ژوند کې یې هله ډیره شو کړي چې صلاح الدین ایوبی په غزه علاقه باندې حمله وکړه او دوی دوباره د مسلمانانو لاس ته راوړوله
دینه بعد صلاح الدین ایوبي پوره طاقت لاره ښکارا شو کله چې صلاح الدین ایوبي د طرابلس حکمران ریموند الثالث ته د حمه په معرکه کې شکست ورکړ. ریموند الثالث د عیسایانو په حکمرانانو کې یو خيار تجربه کار حکمران شمارل کېدو. د دې شکست نه بعد ریموند الثالث د بیت المقدس حکمران بلدوین الرابع کوم چې د عموریز وو هغه د مشوره ورکړه چې د صلاح الدین ایوبي سره صلح وکړه. بلدوین الرابع د صلاح الدین ایوبي سره صلح وکړه په 1181 عیسوي کې د شپږ کالو لپاره. لیکن بلدوین الرابع لږ ورځې بعد وفات شو د جذام په مرض باندې. بلدوین الرابع ځوان سړی بچی نه وو. د وجنه د بیت المقدس حکمرانی د دنه بعد د خوري بلدوین الخامس ته پاتې شو. بلدوین الخامس د تو کالو خدای ماشوم د خپل ماما په شان د جذام په مرض باندې بیمارو او د سو هفتو حکومت کولو نه بعد وفات شو. بلدوین الخامس د وفات نه بعد په بیت المقدس کې د دوه کمانډرانو منځ کې په حکمرانی باندې اختلاف پیدا شو. یو باغی کې ریموند الثالث حکم چې طرابلس حکمرانو او د خيار انسان هم او د صلیبیانو په نسبت اهم شخصیاتو کې شمارل کېدو. ادم کمانډر جیلوزنیان وو. لیکن صلیبیانو جلوزنیان خوښ نه بلکې نفرت به ورسره کوو. بل اخر صلیبیانو د جلوزنیان خیسته د مشوره ورکړه کوم چې د بادشاہي د کورنۍ نه و چې موږ به تعالی مشري درکړو خو په شرط باندې چې خپل خاوند جدا شي او طلاق به واخلي. دا خبر باندې راضي شو. لیکن کله چې د مشري میلاو شو نو د ټولو صلیبیانو له دوکو ورکړه خپل مشري خپل خاوند جلوزنیان ته پرې خوده. په دې ټیم کې ریموند الثالث ډیر غوسه شو او عیسایانو ته پرجوش تقریر وکړو. اپاغي کې دا ویل چې د هغه وخت دی چې دشمن موږ ته غاخونه تیر کړی دي یعنی صلاح الدین ایوبي. بل طرف ته به موږ باندې داس خلک مشران کیږي چې هغه قمقل او احمقان دي. جیلوزنیان مشر شو لیکن دغه وخت کې عیسایان صلح کړی و د صلاح الدین ایوبي سره. ټول خلکو به سوچ کولو چې صلاح الدین ایوبي د خپل طاقت با وجود عیسایانو سره صلح ولي وکړه. صلاح الدین ایوبي له فورا حمله کول پکارو په عیسایانو باندې او بیت المقدس دغه آزادول پکارو. لیکن که تاریخ صحیح مطالعه کوو دا غنه معلومیږي چې صلاح الدین ایوبي د صلح کول له عیسایانو سره د غلطي نه و بلکې د ډیر زیاته فائدہ و او دا فیصله د حکمت نه خالی نه و. هغه داسې چې صلاح الدین ایوبي د پته و چې د صلح په ورځ کې به عیسایانو طاقت سیوانه شي بلکې دوی به کمزوري شي. صلاح الدین ایوبي د پته و چې عیسایان بل منځ کې وران دي. د ریموند الثالث او د جلوزنیان د اختلافات بوجه باندې به عیسایان طاقتور نه بلکې خبره کمزوري شي. صلاح الدین ایوبي چې کله د صلح نه فارغ شو نو فورا مسلمانانو طرف ته متوجه شو او مسلمانان د خپل حد تر وسه پورې متحد کړل. د عراق په ډیرو علاقو باندې خپل کنټرول حاصل کو او د ډیر حد پورې امن قائم شو. صلاح الدین ایوبي چې کله په دې سرخیز زمکو باندې قبضه وکړه نو فورا په دې ځای کې قوي او طاقتور فوج تیار کو. په دې سره د صلاح الدین ایوبي په فوج کې د طاقت سره تعداد ډیر حد پورې سیوا شو. 1186 میلادي کې د عیسایانو یو حکمران داسې غلطي وکړه چې په هغه سره د عیسایانو سره امن او صلح ختم شوله. دارنات په نوم باندې یو حکمران و. دارنات د نوم معنی د اخلاق کوونکې او دا کس پارنات باندې ځکه مشهور دی چې د اراده کړی و په مکه مدینه باندې د حمله کولو. دارنات د فیصله وکړه چې زه په مکه مدینه باندې حمله کوم او د حاجیانو لارې به بندوم. کله چې صلاح الدین ایوبي د دې حمله په توله ګیرا نو فورا مصر کې خپل فوج ته امر وکړ چې تاسو دارنات لار ونیسئ او دې چرته هم مکی مدینه ته پرې نه دی. د فوج کمانډر حسام الدین لولو و. دی په بحر الاحمر کې ارنات پسې ورغی او هغه د شا طرف محاصره کو. حسام الدین لولو ته فتح میلاو شو. هغه د ارنات د لخر ډیر خلک ووجل لیکن ارنات د خپل سملګرو سره په تخت کې کامیاب شو او د الکرک په قلعه کې پټ شو. حسام الدین واپس راغی او صلاح الدین ایوبي ته د فتح زیری ورکو. ادریس او کسانی د صلیبي فوج نه د قیدیان په صورت کې راوستل. صلاح الدین ایوبي په دې وخت کې یو ناشنا فیصله وکړه. حسام الدین د امر وکړو د قیدیانو په پانسي کولو باندې. سره دینه چې صلاح الدین ایوبي یو نرم دل او رحم دل انسانو لیکن دا خبر خو واضحه ده چې څوک د مسجد نبوي یا د حرم دورانولو قص وکي هغه لپاره د مرګ نه علاوه بل لار نشته ده. دا قیدیان تقسیم کړي شو. بعضی قاهره ته ولېږل شو بعضی دمشق ته او بعضی حلب ته او هلته پانسي کړي شو. ارنات د کرک په قلعه کې پټ شوی او د خپل نقصان د تلافي لپاره یو بل ناشنا غټ غلطي وکړه. د حاجیانو په یو قافله باندې حمله وکړه او د حاجیانو مالونه واغستل او حاجیانو ته دا وی چې تاسو خپل محمد ته आवाज وکړئ چې تاسو بچ کی. ابي ټول حاجیان قتل کړل. بعض خلک وایي په دې قافله کې صلاح الدین ایوبي خور هم و. خدا خبر غلطه ده او د لپاره هیڅ ثبوت نشته په تاریخ کې. صلاح الدین ایوبي د اشکال د حمله پته ولګیده نو غډیر زیات غوسه شو او د ارنات په وجلو باندې قسم وخوړو. صلاح الدین ایوبي به صرف د خپل خپلوانو لپاره نه بلکې د ټول مسلمانانو په عزتونو باندې خفه کېدو او د غوړي عزتونو به خیال ساتو. چې چا ونه مسلمانانو د عزتونو د لوټ کولو اراده وکړه نو صلاح الدین ایوبي به مسلمانانو لپاره انتقام اخیستو دغه کس نه. صلاح الدین ایوبي د چکل د دې حمله په توله کې نو فورا یلوزنیان ته پیغام ولېګو چې ټول اموال د حاجیانو موږ ته واپس کړي او ارنات موږ ته حواله کړي چې موږ د جرم په سزا کې قتل کو او کدا شي نه کوي نو بیا زموږ استاد ومنس کې بتوروي. لیکن لوزینیان د ارنات سپارلو نه انکار وکړو نو صلاح الدین ایوبي د انکار د جنگ او اعلان وګڼو. فورا مسلمانانو ته په مختلفو ښارونو کې د جهاد اعلان وکړو. صلاح الدین ایوبي خپل ځان او فوج تیار کړ د یو غټي معرکې لپاره او د بیت المقدس د آزادولو په نیت باندې میدان ته راووتلو. وروسته د غینا چې عیسایانو 15 یا کله حکومت کړو په بیت المقدس باندې.
کله چې ریموند الثالث د طرابلس حکمران ته پته ولګېده چې صلاح الدین ایوبي صلح ختمه کړې ده د عیسایانو سره، نو د فورا مصر ته راغی د طرابلس ښار دپاره یمن طلب کو. صلاح الدین ایوبي د هغه سره جدا صلح وکړله د طرابلس ښار دپاره، خو په دې صلح کې ورسره صلاح الدین ایوبي دا شرط کېښودو چې ته به زموږ فوج له د شمال طرفه لاره ورکړي چې موږ د شمال له طرف نه د بیت المقدس په بعضو علاقو باندې حمله وکړو. صلاح الدین ایوبي د دې حملې لپاره خپل زوی الملک الافضل ولېږو د وزر فوجیانو سره د ناصري ښار د فتح کولو لپاره. د ملک الافضل مقابلې لپاره جیرارد راووتلو او د هغه سره 1500 صلیبي فوجیانو. ملک الافضل دلته توجه ورنکړه او د دې مقابلې لپاره 1500 فوجیان ولېږل. په خپل د ناصري ښار ته متوجه شو. ملک الافضل د ناصري ښار ته ور داخل شو او په صلیبیانو باندې رڼا ورځ توره تیاره کړه. او جیرارد د عین جوزه په علاقه کې د مسلمانانو 1500 فوجیانو سره مقابله وکړه. په دې جنگ کې هم مسلمانانو ته فتح میلاو شو او صلیبیان یو ځل بیا د شکست سره مخامخ شو. په دې جنگ کې د صلیبیانو 1500 فوجیان ټول وژل شو، ما سیوا د جیرارد او دغه بعض ملګرو نه چې دوی په تیښته کې کامیاب شو. د 1500 فوجیانو هلاکت خو په ظاهر کې څه نقصان ولا خبره نه ښکاري، لیکن اصل کې عیسایانو ته په دې سره غټ نقصان رسیدلی و. نقصان داسې و چې دغه وخت کې صلیبیانو سره طاقتور فوج په تعداد کې 15000 وو او د 10 ډلو ته تقسیم کړي وو. په هر ډله کې 1500 فوجیانو او د هر ډلې لپاره جدا کمانډر مقرر کړی شوی و. د ملک الافضل سره په دې جنگ کې د عیسایانو یو پوره ډله د فوجیانو ضایع شوه په عین جوزه کې. بیت المقدس کې عیسایان راجم شو. د دې حملې قصوروار ریموند الثالث وګرځو چې د مسلمانانو لار ورکړې و. ریموند الثالث چې د اجلاس نه خبر شو نو هغه خپل نقصان د تلافۍ لپاره بیت المقدس ته لاړو او دوباره د لوزینیان، ارنات او جیران سره صلح وکړه. یو اجلاس مقرر کو په صلاح الدین ایوبي باندې د حملې کولو لپاره. صلاح الدین ایوبي د چکله د ریموند الثالث د بغاوت پته ولګېده نو هغه تبری ښار محاصره کو او په دې ښار کې د ریموند الثالث ښځه او بچي هم. لوزینیان ورنه د اراده وکړه چې عمر صلاح الدین ایوبي سره مقابله کوي، لیکن ریموند الثالث خيار سره و هغه د حمله کولو خلاف وکړ. دا یوي چې صلاح الدین ایوبي یو رحمدل انسان دی، اگر کله زما خزه بچي ونیسي خو دې باغو د ضرر ورنه کی، بلکې صلاح الدین ایوبي دا غواړي چې موږ دغه سره په کولاو میدان کې مقابله وکړو او د صلاح الدین ایوبي سره په کولاو میدان کې مقابله کول ښکاره خودکشي کول دي. لوزینیان د ریموند په خبره ډیر حیران شو او امر یې وکړ چې د بیت المقدس دیوالونه دي مضبوط کړي شي د صلاح الدین ایوبي د مقابلې لپاره. لیکن ارنات او جیراد لوزینیان ته دا مشوره ورکړه چې د ریموند خبره ممنه، ځکه چې به خلک وایي چې لوزینیان دومره نه پوهیږي، نو په دې سره به د خلکو محبت د ریموند سره نور مسیوا شي او ستا په خلاف به خلک بغاوت وکړي. بل اخر لوزینیان د دوی خبرو منله او د یوې تاریخي غلطۍ کولو سره ځان مخامخ کو. لوزینیان یو غټ لښکر تیار کو تقریبا د 15000 په تعداد کې او د صلیبیانو ټول لښکر یې دریو ډلو کې تقسیم کو. مخکینی ډلې د ریموند په کمانډ کې وسپارله، په منځ کې لوزینیان بادشاه بخپل او اخري ډلې د بلیان کمانډر په لاس کې ورکړله. دا لښکر د سختي ګرمۍ په ورځ کې روان شو او کله چې صلیبي لښکر د عین توران علاقې ته ورسېدو نو دلته یو چینه و، لیکن لوزینیان دې ځکه یو بل غلطي وکړله او دا حکم وکړو چې موږ به دمې کولو ته نه ساريګو بلکې په جلدی سره بزان د تبری ښار ته رسو. لوزینیان دا سوچو چې موږ تقریبا په 2 ورځو کې د تبری ښار ته رسو، نو فاصله دومره ډیره نه ده، په عین توران کې خپل وخت ضایع کول نه دی پکار. نو ملک لوزینیان د یو غلطي وکړله، د کومې غلطي چې صلاح الدین ایوبي انتظار کو. صلاح الدین ایوبي یو لښکر ولېږو عین توران ته د عیسایانو د مقابلې لپاره. د مسلمانانو لښکر هم په 3 حصو کې تقسیم شو، د عیسایانو د لښکر موافق. د ټول اولنۍ حمله د عیسایانو د لښکر په اخري طرف باندې وشوله. مسلمانانو به حمله کوله، بیا به شاته کېدل، چې تیار بشو بیا به مخامخ کېدل. دغه شان د عیسایانو په هر ډله باندې د مسلمانانو جدا جدا حملې شروع شوې. مسلمانانو درېمه ډله د مخامخ حملې کولو لپاره مقرر کړې شوې وه. په دې طریقه باندې مسلمانانو یو ورځ مسلسل غشي ورول د عیسایانو په لښکر باندې، تر دې چې امیر بلیان لوزینیان ته دا درخواست وکړو چې واپس کېدل غواړي، که صورتحال داسې جاري وي نو زموږ د لښکر اخري حصه بالکل ختمه شي. لوزینیان په دغه میدان کې لږ مخکې د پړاو اچولو لپاره حکم وکړو. عیسایانو په دغه ځای کې پړاو واچو او دوی د تبری او د عین توران د 2 علاقو منځ کې محصور پاتې شو. نشه د عین توران علاقې ته واپس تللی شو او د مخکې تبری ښار ته راتلی شو. مسلمانانو د عیسایانو د معسکر نه چاپېره اور وکړو او په صلیبیانو باندې د اور د ګرمې لمبې ولګېدلې او د دوی د رڼا ورځ په تور تیارو باندې بدل شو. مسلمانانو د شپې په دوی باندې د غشو گزارونه کول. صلاح الدین ایوبي حکم وکړو چې صلیبیانو چاپېره ځنګل ته اور واچولی شي. په دې اور اچولو سره صلیبي فوج د نور مشکلاتو سره مخامخ شو او د عیسایانو د فوج ډیر غټ تعداد د ولګ یو تندي د وجنه د مرګ سره مخامخ شو. دې ځای کې اوس لوزینیان د خپل غلطۍ احساس وشو. صلاح الدین ایوبي یو داسې انسان و چې صلیبیان د یوې غلطۍ نه د بلې غلطۍ سره مخامخ کړل.
دې حالت کې په صلیبیانو باندې د شپه تیر شو. کله چې سبا شو نو صلاح الدین ایوبي خپل لښکر یو غټه حصہ د مقابلې لپاره راولېږله. د فوجیانو په صلیبیانو باندې د غشو بارانونه ورول تر دې چې د نور رڼا په غشو کې پټه شو. ټول ور صلیبیانو داسې تیر کړه چې د تیښتې لار ورته نه ملاوېده. بل اخر لوزینیان د دې محاصرې د ماتولو کوشش وکړو. خپل فوج ته امر وکړ چې تاسو سیده ځئ او مخامخ ځان ته لار برابر کړئ. کله چې دوی سیده روان شو نو دوی د تقی الدین د لښکر سره مخامخ شو. تقی الدین چې د لښکر ولید نو خپل فوج ته امر وکړ چې دوی ته لار ورکړي. فوج سایډ ته شو. صلیبیانو چې د حالت ولید نو خوشاله شو چې د مسلمانانو لښکر دوی سره مقابله نشي کولای. دوی نه یریږي. خو دوی چې لږ مخکې ته لاړل نو مخکې صلاح الدین ایوبي دوی ته په انتظارګاه کې ناسو. صلاح الدین ایوبي په دې باندې د مخکې نه لار راتنګ کړه او د شاته نه تقی الدین په دې باندې راواپس شو. په دې سره صلیبي لښکر یو ځل بیا د دوه ژرندو د پلونو منځ کې راګیر شو. په دې میدان کې یو فیصله کون جنگ وشو. صلیبي لښکر نه چې چا د تختیدو اراده وکړه او وجلې شو او چا چې اصلاح کې خوده هغه ته امان ورکړې شو. په دې جنگ کې تقریبا 10,000 صلیبیان ونیولې شو او دغه شان قتل هم کړې شو. د لښکر نه صرف بلیان او ریمون ژوندۍ پاتې شو او دوی په تیښته کې کامیاب شو. لوزینیان او ورنات ژوندۍ ونیولې شو او د صلاح الدین ایوبي خیمې ته راښکودلې شو. صلاح الدین ایوبي لوزینیان ته وبو پیش کړي. لوزینیان لګي بوس کړي او باقي ارنات لور کړي. په دې کار باندې صلاح الدین ایوبي غوسه شو او دای وی چې د لوبمان دي ور کړي بلکې تاور له خپل طرف ور کړي. بیا صلاح الدین ایوبي ارنات طرف ته متوجه شو او تاسو دی وکړو چې تاوی په مکه مدینه باندې حمله کوله او ته حجین ولي وجل او ته حجین د دې ویلي چې محمد دی راشي او تاسو د اخلاص کی اوس په محمد نه بلکې دا غي ودنا غلام برا پاسيږي او دغه حجین انتقام مستانه اخلي. په دې سره صلاح الدین ایوبي تور رويسته او د ارنات سری دغه بدن نه جدا کو. کله چې لوزینیان د ارنات د سر په خاور کې ولیدو نو ویریدو چې اوس به زم وجل کېږم. صلاح الدین ایوبي دغه یې ختم کړه او دای ورته وی چې بادشاه نه قتل کړي. لیکن دی خپل حد پار کړو. دی وجه نادي د قتل مستحق ګرځیدلی و. دینه بعد صلاح الدین ایوبي د قیدیانو په وجلو باندې امر وکړو ځکه چې دوی سره په رسول شوی و او دوی هغه قیمتي نه وګڼلې. بیا صلاح الدین ایوبي بیت المقدس طرف ته متوجه شو او په لار چې څومره ښارونه راتلل هغه فتح کړل تر دې چې بیت المقدس ته ورسېدو او د هغې نه محاصره واچوله. دغه زمانه کې بلیان کم چې تختیدل او غرسته د نوې بادشاه ګرځیدل او د بیت المقدس لپاره صلاح الدین ایوبي چې بیت المقدس محاصره کو نو فورا دغه دیوالونه د منجنیق په نخښه وګرځول. تقریبا په 2 هفتو کې یو دیوال راوغورځېدو او صلاح الدین ایوبي فوج بیت المقدس ته ور داخل شو. بلیان چې دار سوریدل تسلیم شو او اسلحه کې خوده. صلاح الدین ایوبي دغه سره صلح وکړه او د صلح موافق بلیان د خپل وسایلو ملګرو سره د بیت المقدس نه وروتلو. بل اخر الناصر یوسف صلاح الدین ایوبي فاتحانه انداز کې بیت المقدس ته ور داخل شو. روسو د غینه چې سایانو په غی باندې 15 یا کله حکومت کړو. پنځات یا کله بعد مسلمانان بیت المقدس ته ور داخل شو. لکه څنګه چې موږ تاسو ته وی عیسایانو چې کله بیت المقدس فتح کړو هغه به ډېر وینه بيولي و او ډېر ظلمونه کړیو. لیکن صلاح الدین ایوبي ډېر د رحم نه کار واغستو او ټول یې روغ پرې خودل. په هر صلیبي باندې 1 دینار فدیه مقرر کړه او کم خلک چې ډېر غریبانانو نو صلاح الدین ایوبي دا غوینه فدیه وانه غسته او هغه ورته معاف کړه. ډېر وخت بعد صلاح الدین ایوبي غرمان پوره شو او بیت المقدس ډېر زمانه بعد دوباره د مسلمانانو لاس ته راوړیدو. مسلمانان چې کله بیت المقدس ته ور داخل شول د هغه لپاره ډېر د خوشاله ورځ و. یو شاعر د ورځ ډېر په ناشنا الفاظ کې را نقل کړي ده. یو شاعر وایي جند السماء لهذا الملك اعوان من شك فيهم فهذا الفتح برهان هذا الفتوح فتوح الانبياء وما لها سوى الشكر بالافعال اثمان اضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام وأنصاره صم وعميان فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمرين هو للمعوان معوان. د فتح نورسته صلاح الدین ایوبي د نور الدین زنګي تیار شوی منبر په بیت المقدس کې خودو. 1179 میلادي کې صلاح الدین ایوبي خپل سلطنت مضبوط کو د لیبیا نه تر عراق پورې او د یمن نه تر شام پورې. د صلیبیانو د پاره صرف 3 مارزونه باقی پاتې شو چې سور د بل طرابلس او بل انطاکیه ده. کله چې یورپ ته د بیت المقدس خبر ورسېدو نو عیسایانو خپل اختلافات یو طرف ته کړل او د صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې د یوې سختې حملې تیاری شروع کړه چې په تاریخ کې هغه د دریم صلیبي جنگ ویل کېږي. د صلیبیانو په تاریخ کې یو غټ لښکر او غټه حمله و لیکن دوی څنګه راغلل او مسلمانانو د دوی څنګه مقابله وکړه دا به روان ویډیو کې تاسو ته بیان کو. که تاسو دې ویډیو دوه مې څه کتل غواړئ نو کمنټس کې موږ ته ویلی شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.